نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په روزه کې به تی څلور کارونه کوي. اوله خبره دا د لا اله الا الله به ډېر وایست، او دا بل خبره به درته وکړم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی پر دا خبره مړ سو چې د کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله، د جهنم اور باندې حرام دی، پر جهنم دا سړی حرام دی. او دویمه خبره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي استغفار ډیر وایست، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولی ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله تعالی عنہ، وی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی شیطان وای وی مسلمانانو زه په دوه خبرو هلاک کړم تباه کړم، یو په لا اله الا الله او بل په دا تور استغفر الله استغفر الله. کلمه شریفه ډیر وای او استغفار ډیر وای. نو بیا زه بیا راولاړ شولم، ما په بدعاتو باندې هلاک کړو. بدعت داسې یو تورې مخ ته کښېږدم چې هغه دین و اسلام نه دی، د یو پیر د فقیر خبره ده، بیا دوی د دین و د اسلام د قرآن و د حدیث درجه ورکړي. دا فکر دی چې دا سنت دی، حالانکې هغه سنت نه و، دغسې د یو بزرګ قول ولو. نو شیطان وایي ما بیا دوی په دې تباه کړو. دا خیال دی چې زه ډېر بزرګ یم، هغه به بزرګ نه یم. یو انصاري صحابي رالی ویلی ول یا رسول الله اولاد مې نه کېږي، مستد امام اعظم را نقل کړي دي اولاد مې نه کېږي. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وکړه استغفار ډېر وایه استغفر الله استغفر الله، او دغسې څه صدقه و خیرات کوه. دا سړی ولاړی بیا صدقه و خیرات هم څه نه څه کول د وس مطابق، استغفار یې هم ډېر وایي. الله پاک نه زامن ورکول، الله پاک نه زامن ورکول. ګرځئ پر پیرانو باندې ګرځئ، پیر به ماته زوی راکړي. د پیر خپل څو زامن دي؟ د پیر خپل څو زامن دي؟ 3 زامن دي. و څو یې لوڼې دي؟ 4. نو خو هر چا ته خوند ورکوي چې زه 8 زامن ولرم. نو د ولې 3 زامن 3 لوڼې راوړي؟ درواغ مه وایم، ستا تاوزی مه، هغه ستا پنسوی نه، ستا په چې زما هغه په کار دی. والله که مې ستا زوی په کار دی، یم ستا لور په کار، یم ستا اولاد په کار، والله پنسوی راوکاږه زما د هغه سره کار دی. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله ته ما داسې جوړ کړه چې زه کله له ما خطا وسي زه استغفار ووایم. د الله رسول خطا نه کوله، نعوذ بالله ګناه نه جنې کېدله، دا یې ما تا ته راښولي دي. بیا د الله رسول فرمایي پیغمبر مبارک فرمایي الله پاک په خپل قرآن کې فرمایي وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. الله فرمایي زه هغه قوم نه تباه کوم چې تر څو یا رسول الله ته پکې ژوندی یې. په مکه کې و الله عذاب نه راوستی چې د مکې ولاړی، بیا الله پاک د بدر په جنگ کې تباه او برباد کړلو. او بیا چې کوم نبی په یو کلي کې الله پاک پر هغه کلي عذاب نه راولي. دویمه خبره بیا چې پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی، بیا بله خبره دا ده وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. چې کوم قوم استغفار وایي استغفر الله استغفر الله، الله وایي زه عذاب نه ورباندې راولم. یو چې کله نبی ژوندی په کم کلي په کم قوم په کم علاقه کې اوسېږي، الله فرمایي زه عذاب نه ورباندې راولم. او چې کله بیا دا نبي ولاړی د خلکو استغفار ډېر وایي، الله فرمایي زه چې شته کوم زه پر دوی باندې عذاب چې دی هغه نه راولم. استغفر الله استغفر الله. الله دې رانصیب کړي، الله دې رانصیب کړي. دا نور بشا بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي هغه تورې دي چې یو سړی راولاړ سو چې چشتی فتسألون الله الجنه وتعوذون به من النار. په روزه کې تاسو څه کوئ؟ د جنت سوالونه ډېر کوئ. یا الله ما ته جنت راکړه، یا الله ما ته جنت را نصیب کړه. پیغمبر مبارک فرمایي ومن سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. صحیح حدیث دی، د ترمذی دی، حضرت انس نقل کړی دی. فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک کم سړی چې د ورځې 3 واره دا تورې وایي اللهم انی اسألک الجنة، یا الله د جنت سوال درڅه کوم، جنت غواړم. یا سړی دا وایي اللهم ادخلني الجنة، یا الله ما جنت ته داخل کړه. هغه نو کې بیا په پښتو وایي، کې په عربي وایي، کې په فارسي وایي، کې په بلوچي وایي، په هر زبان چې وایي دا وایي د ورځې 3 واره یا الله ما ته جنت راکړه، یا الله ما ته جنت راکړه، ما جنتي کړه، د جنت سوال درڅخه کوم. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي جنت و الله ته وایي اللهم ادخله الجنة، یا الله دا سړی جنتي کړه، جنت ورکړه.
جنت په خپل اختیار نه ژغېږي د الله په حکم ژغېږي د الله وعده ورسره وکړي سید زما ستا سره وعده ده زه جنت ورکوم د ورځې 3 واره دا تورې ویل یا الله ما ته جنت را نصیب یا الله ما جنتي یا الله د جنت سوال کوم اللهم انی اسألک الجنه یا الله د جنت سوال در څخه کوم پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي جنت و الله ته وایي څه ورته وایي وقالت الجنة اللهم ادخله الجنة جنت والله توايا جنت خوارك يلا جنت خوارك سبحان الله او دا صحيح حديث الله اكبر وسقطين بدي خبر بوس دا صحيح حديث دا صحيح حديث وإذا سيدك غلط دي سبحان الله دا ملايانو مناظرو دي چې ترا ورسول تا ته اختیار چې د پیغمبر علی السلام وحديث ته غلط وای دا صحیح حدیث دی که غلط حدیث دی الله اکبر او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی د جهنم څخه د ورځې 3 واره پناه وغواړي ومن استجار من النار 3 مرات یو سړی د ورځې 3 واره د جهنم څخه پناه وغواړي د الله رسول فرمایي جهنم و الله ته وایي قالت النار اللهم اجره من النار یا الله سړی د جهنم څخه پناه ورکړه یا الله د جهنم څخه خلاص کړه سبحان الله او بیا الله پاک جهنم ته وایي ما ستاسو سره وعده ده د خلاص کړي بل حدیث کې بیا راځي پیغمبر اسلام مبارک فرمایي د ورځې 9 واره دا تورې سړی وایي دا د ابو هريره سره را نقل شوي دي خو دا خبره د عزیزانو د ورځې 3 واره دا کلمه ویل یا دا دعا ویل یو ځای یې وایي جلا جلا یې وایي مطلب د ماپښین مانځه باندې وایي ماجګر مانځه باندې وایي سهار مانځه باندې وایي په پښتو یې وایي په فارسي یې وایي په انګریزي یې وایي په عربي په هر شي چې وایي سهار یې واره وایي بیا ماپښین بل وار وایي بیا ماجګر بل وار وایي چې څنګه ترته اسانه دا وایي اللهم إني أسألك الجنة اللهم أدخلني الجنة اللهم أجرني من النار پښتو کې وایي پروا نه لري مشکل نه دی هیڅ مشکل چې دی هغه نشته خو الله پاک دې موږ ته را نصیب کړي نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ تاسو دغه تورې په روزه کې ډېر وایاست یا الله جنت غواړم له جهنمه پناه غواړم الله دې را نصیب کړي څو ملایکې دي و جبرئیل امین علیه السلام نه دی دا په خپل یو وزر باندې د اوم ځکه و اسمانونو پر د بل خوا راړولی سي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي داسې فرشتې هم ستا چې الله پیدا کړي دي دا اوم ځکه و اسمانونو د لپاره یوه ګوله ده دا یوه لقمه کولی سي دلته 80,000 رسۍ پر هر رسۍ باندې 80,000 فرشتې ټال دي دا د حشرګاه میدان لر راوړي دغه جهنم چې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د متکبرو خلکو د پاره دی دا د ریاکارو خلکو د پاره دی دا د هغه چا د پاره دی چې د شهرت شوقیان دي شهرت خو دغه د دنیا خبرو ته وایي د الله په خاطر خو نه نو معلومه دا سوه چې جنت چې دی الله پاک فیصله ور وکړه د جنت او د جهنم سره مناظره وه سره جګړه یې وه سره دعوه یې وه سره مباحثه یې وله یو د بل سره مجلس ولو یو د بل فخر کوئ الله پاک فیصله ور وکړله چې جنت زما د رحمت مرکز دی او جهنم چې دی هغه زما د عذاب مرکز دی د رحمت مرکز لره غریبان ورولم مسکینان ورولم عاجز ورولم خاکساران ورولم او د عذاب مرکز لره تکبر والا لوی والا چې سر یې پاوانې ولوي لوی خبرې کوي غټې خبرې کوي هغه جهنم ته ویل تا لره به زه دا کسان چې دي هغه درولمه استغفار وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله نه اودس غواړي نه غسل غواړي نه مسجد غواړي نه صفاځی غواړي په بازار کې وایي او پیغمبر علیه السلام فرمایي الله زما امت ته 2 امانت ورکړي زما پر امت الله 2 امانت رسولي دي یو امانت پیغمبر علیه السلام فرمایي زما ذات دی چې تر څو زه ژوندی یم یا زه ژوندی وم زما پر امت الله عذاب نه راوړي